تازه خبر د طالبانو د یو جګپوړي مشر امیر خان متقي په تړاو ډیر بد خبر راغی. امیر خان متقي د پاکستان د جګپوړي چارواکي فیض حمید له لوري د وزارت پر څوکۍ وټاکل سو او همدارنګه د حقاني ډلې او طالبانو ترمنځ سخت جوړجاړی رامنځته سوی. دا چې دا ستر حقیقت چا او ولې څرګند که او د دې شخړو او ګمارلو تر شا کوم پټ او لوی حقیقتونه پراته دي، بشپړ جزئیات ویډیو کې وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس چینل ته ښه راغلاست. رحمت الله اندړ وایي امیر خان متقي د فیض حمید له لوري ټاکل سوی. د پخواني حکومت د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ په خپلو تازه څرګندونو کې پر طالبانو سختې نیوکې کړي او ویلي دي چې طالبانو هیڅ تغییر نه دی کړی. اندړ وویل کله چې طالبانو لا هم افغانستان نه ونیولی نو قطر کې د طالبانو د کابینې نوملړ جوړ سو چې هغه کې امیر خان متقي د حج اوقاف وزیر او د بهرنیو چارو وزارت لپاره عباس ستانکزی د سرپرست په توګه ټاکل سوي وو. خو کله چې بیا د برادر او حقانیانو ترمنځ د قدرت پر سر شخړه رامنځته سوه، اصلي لامل یې همدا و او وروسته بیا فیض حمید چې د ISI مشر دی افغانستان ته راغلی او جوړه یې ور وکړه چې امیر خان متقي د بهرنیو چارو وزیر که. د اندړ په وینا طالبان اوس هم القاعدې سره پراخي اړیکې لري او طالب په افغانستان کې د ټولو تروریستي ډلو نیټورک دی چې موخې او کارونه یې سره یو دي. د ده په وینا طالبان تر اوسه له پاکستان څخه معلوم تعریف نه لري او ملت ته یې نه ده روښانه کړې ولې پاکستان له دوی څخه معلوم تعریف لري چې د نورو هیوادونو په څیر یې تر اوسه پورې په رسمیت نه دي پیژندلي. د اندړ په خبره طالبان یوه ډله ده، حکومت او واک یې انحصار کړی، نه یې ټاکنې کړي او نه یې کوم بل څه. ولې چې دوی داخلي مشروعیت ترلاسه نه کړي نو هیڅکله رسمیت نسي ترلاسه کولی. د طالبانو له واکمنۍ 6 میاشتې واوښتې خو تر اوسه پورې هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دي پیژندلي. طالبانو په کور دننه کې تر اوسه پورې د خپل داخلي مشروعیت هڅه هم نه ده کړې. دا ډله څه غواړي؟ یو شمېر پخواني سیاستوال د اوسني بحران پای ته رسیدلو لپاره د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کوي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.